مقصد می دا دی چې دغه عیسی علیه السلام ته نه اوچت شي. دویم روایت دا دی چې دوی که مشر وردن نه که نو هغه مشر داغه شکل الله تعالی په خپل قدرت عیسی علیه السلام طرف ته مایله که چې راووته نو دوی په خپل مشر را باندې کړه هغه یې پړسې که. دویم قول دا شوی دی ته اوچت شي. تر ننه پورې عیسویان لګیا دي چې عیسی علیه السلام زمونږ پیغمبر یهودیانو وژلی دی. د عیسویانو یهودیانو منځ کې هم جړپونه دي. ګوره القینا بینهم البغضاء، موږ د دې په منځ کې بغض اچولی دی، موږ د دې په منځ کې دشمني اچولی دی. په خپلو کې هم ډېر لوی جړپونه دي د یهودیانو د عیسویانو په منځ کې. بنیادي اختلاف دې نه دی چې عیسویان ورته وایي زمونږ پیغمبر تاسو وژلی دی او دا تاسو پړسې کړی. هغه هم دروغ وایي او دوی چې دعوه کوي چې موږ وژلی دی هم دروغ وایي. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه. رب کریم فرمائی وما قتلوه، دوی قتل کړي نه دی عیسی علیہ السلام. وما صلبوه، دوی پدار کړي نه دی عیسی علیہ السلام. ولكن شبه لهم، دی ته شبهه چولې شوې ده د شکل د عیسی علیہ السلام په بل شخص باندې. هغه بل شخص وژلی دی، دی ګمان کوي چې موږ عیسی علیہ السلام وژلی. بل رفعه الله الیه، رب کریم فرمایي هغه الله تعالی ځان طرف ته پورته کړی دی، هغه یې پورته کړی دی، اسمان ته خېجولی دی. نو معززو هغه به بیا راکوزیږي. خو څومره لوی ځوان دی، الله تعالی څومره لوی طاقت ورکړی چې د یهودیانو دین کله علماو د پیرانو د لاسه اویا جماعتو یو اویا ته تقسیم شه او هغه سوچه دینی تس نس کا، نو هغه سوچه عقیده به چا اعلان کړه؟ عیسی علیہ السلام اعلان. او چې کله یهودیان بیا دوا اویا ډلو ته تقسیم شو، دا بیا ډیر زر خراب شو دا عیسویان، ځکه چې هغه صحابه کم او هغه شهیدان شو، نو بس زر تر زر پکې ډلې جوړې شوې، نو دوی دوا اویا ډلې جوړې شوې، یو اویا غلطې ډلې شوې، یو جماعت سمو سو سو کاله وچلی دا سم جماعت پکې ختم شه. الله تعالی په خلکو ورحمیده، هغه علما چې کم حقانی و هغه هم پټ شو، پیرانم غارونو کې کېناستل، د دې عیسویانو پیرانو تبعی رهبان ویل، د دې علماو تبعی قسیسین ویل، دا هم بس پسې پرده شو، میدان دی غلطو ډلو ته خالی شه. الله رب الجلال په مخلوق ورحمیده، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته مبعوث. د بعثت دغه وجه وه چې هغه سوچه عقیده د عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، آدم علیه السلام د ټولو پیغمبرانو چې تیره شوې ده، دا خو دنیا کې خلکو بل څه ښودلي، دا خو عقیده نه ده. نو د مبارک هغه سوچه عقیده بیا یې اعلان کړه، چې اعلان یې کړه د شرک په خلاف ودرېده او الله تعالی قرآن عظیم شان ورته ورکړه، په هغې کې ټیم په ټیم بدلایلو، خو الله تعالی دته صحابه ډېر زیات ورکړه. څومره صحابه یې ورکړه؟ 1,50,000 صحابه کرام الله تعالی حجت الوداع کې دته خطبې ته ناست. څومره چې د انبیاء علیهم السلام ټولو تعداد دی، دا هغه نه زیات الله تعالی دته صحابه ورکړه. او دغه یو صحابي بیا دومره خدمت کو چې څنګه به هغه زمانې پیغمبرانو کم خدمت کوله، هغه خدمت دوی جاری. نو دا تر اوسه پورې چې دا مقابلې روانې دي او سوچه د اهل سنت عقیده، یعنی زمونږ دا امت 3 ډلو ته تقسیم شوی دی. 100 ډلو ته، 3 ډلو ته. حدیث مبارک کې راځي ستفترق امتی علی 73 فرقه، زما امت به 3 ټوټې شي، كلهم فی النار، ټولې جهنمی ډلې دي الا واحده، یو جماعت سوچه دی، دا یو جماعت د اهل السنه والجماعه دی. تر ننه پورې لږ لږ پړقېږي او ښکارېږي، خو داسې ټیم را روان دی چې علما د اهل سنتو به ګوښهنشین شي، مشایخ د اهل سنتو به په غارونو ننوځي، په سړو به ننوځي، او داسې ټیم به هم راشي چې د اهل سنه والجماعه د عالم او د پیر نه به د سوی مثال جوړ شي. او سوی چې د غار نه روزي نو چغې پسې وال کېږي، یو غار نه به راوځي په بل غار به پټېږي، داسې شپې به پرې راشي. خو چې کله ټول میدان دی غلطو ډلو ته په لاس باندې ورشي او د اهل سنه والجماعه د جماعاتو سره قسمه قسم ظلمونه شروع شي، نو واپس بیا الله تعالی 2 اشخاص دنیا ته راولي،
چې یو شخص حضرت امام مهدی آخر الزمان رحمت الله علیه دی. د دې ټولو ډلو مقابله به مهدی آخر الزمان په یک تنها باندې بیا شروع کی. الله تعالی به د حقانی علما او مشایخ د سړو نه به بیا روزي، د هغې معیت به شروع کی. 9 کالو پورې تقریبا د هغه زندگی به وي. بیا به دجال راشي. دنیا کې چې څومره خدمت د کړی دی څه د پاسه یو کال کې به دجال هغه ټول ځمکې بیا ترې نه ونیسي، او چې کله هغه ټول ځمکې ونیسي نو بیا الله تعالی به عیسی علیه السلام راولېږي. نو هغه عیسی علیه السلام چې مخکې د یهودیت اصلاح هم هغه کړې وه، غلطې ډلې ختمې کړې، سوچه عقیده یې اعلان کړه، نو زمونږ د دین د غلطو جماعاتو بیخکندي به هم حتی کې د دجال لعین غوندې شخص هغه مقابله به هم حضرت عیسی علیه السلام کوي. خو دلته به د خپل دین مسائل نه چیړي، بلکې اتباع به د قرآن کریم او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوي. دلته به ټول په ټول عقیده خو هسې میوه ده، خو د عمل په مسایلو کې چې کم څیزونه د هغه په دین کې روا و هغه دلته نشي روا کولی. البته لږ به تیز شي، څنګه رسول الله مبارک عیسویانو یهودیانو ته لږ اساني ورکړې ده، هغه ده ورته وایي یا ایمان راوړئ، که ایمان نه راوړئ نو ټیکس او جزیه ورکوئ، که هغه نه ورکوئ نو بیا هم وژنم. او دی چې کله راشي نو یدع الجزیه، جزیې قانون به مخې سره ختم کړي، او به وایي چې نه د یهودي او د عیسوي، د هندو او د مشرک او د بت پرست سره هېڅ فرق نشته دی. هندو سره چې جنګ کېږي د هغې څه لاره ده؟ د هغې لاره دا ده چې یا به یې وژني یا به ایمان راوړي. د یهودي عیسوي سره لاره څه ده؟ یا به ایمان راوړي یا به ټیکس ورکوي یا به یې وژني. لږ اساني شوه که نه، د ټیکس لاره یې ورته پیدا کړه. او چې دې دنیا ته راشي اعلان به وکړي چې بس جزیې قانون ختم دی، د عیسوي او د یهودي د بل کافر سره د سره فرق نشته دی. که ایمان راوړي ښه ده، ګنې سر ته قلم کوي ټول مړه کوي. خو هغه سره داسې یو باطني طاقت او زور دی. حدیث مبارک کې راځي چې دغه آواز چې اوري، د آواز نو او یا د خولې هغه حوصله چې ورځي ور باندې نو ویني کېږي به کافر او روح به تیزي عمري به، او وی د رعب دومره دی، دومره رعب دی لکه یو میش اندازه چې اس منډه وهي. دومره لرې به هم کافران چې خبرېږي چې عیسی علیه السلام دلته راغی، هلته به تسا ختلي، هلته به مړی، مقابله نشي کولی. او چې کم خلک لږ حرکت پکې ژوندي وي هغه به د دې کاڼو شاته پټ وي، او دا کاڼې به چغې وهي یا مسلم هذا الیهودي ورایي، مسلم راشه، کافر رانه شاته پټ شوی دی، یهودي پټ دی، عیسوي پټ دی، ونې به چغې وهي، کاڼې به چغې وهي. د تیښتې او د پټېدو ځای به د دې نشته دی چې په څه لاره دی بیا پټ شي. نو دغه مختلفو انبیاء راتلل دا الله تعالی یو رحمت په دې عبادو کړی دی. او دا رستو چې مادي خیر زمان او عیسی علیه السلام راځي دام یو لوی رحمت دی په موږ او تاسې. ګنې اختلافات او ډلې دومره ډېرې شوې چې عوام څه چې نن د علماو نه هم پکې لاره ورکه ده چې سوچه ډله به اوس کومه وایي، کومه لاره ده چې هغه سمه خدای تعالی ته تللې ده. نو داسې حل راغی، نو دې ته ضرورت د مادي خیر الزمان او ضرورت د عیسی علیه السلام دی چې هغه راشي او دغه سوچه عقیده خلکو ته بیا وښایي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم